سلام او نیکی هیلې. جوړ په خیر. نن 4 د جون د میاشتې د 2019 کال ویاړ لرم چې د ګران مشر دوست او زموږ د افتخار وړ ملګري عبدالرشید جلیلي سره مې دا موقع پیدا کړله چې یوه لنډه مرکه ورسره وکړم او د تاریخ د زرینو پاڼو یوه برخه یې وګرځوم. محترم جلیلي صاحب تر ستړې مسې وروسته باید یادونه وکړم چې استاد جلیلي په واقعیت کې د افغانستان د زحمتکښو خلکو د افغانستان د ټولو ملیتونو یو ستر افتخار دی او ویاړ لرم چې د ده سره نن په څنګ کې ناست یم او دغه څو پوښتنې ته دی البته ځواب ورکړي. په مننه. لومړنۍ پوښتنه که تاسو خپل ځان راته معرفي کړئ چې د کوم ځای یاست، کومه راغلي یاست، دلته څنګه راغلي یاست، مفصل ډول باندې. لومړی خو تاسو ته ښه راغلاست او کور وداني ویم. تشکر. او زه هم ډېر زیات خوشحاله چې تاسو سره موقع لرم چې په ځینو خبرو چې د هېواد په اړه دي، د وطن په اړه دي، وغږېږو. تاسې همیشه په دې لار کې ډېر زیات کار کړی دی، ډېر تکلیفونه مو ګاللي دي او دا به د زړه خوالۍ چې سره دوی کوو. زما نوم عبدالرشید دی، تخلص مې جلیلي ځکه پلار نوم مې عبدالجلیل و. نو ابن سینا مکتب کې دغه 8م صنف کې به دا کنفرانسونه د متعلمین، بیا په هغه وخت کې ما نو شعر ویل. هغه شعر تخلص مې نه درلود. فکر کوم چې دغه د حزب ډیموکراتیک خلق افتکارات و په ټولو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه کنفرانسونه و پروګرامونه مرتبط. لا په هغه وخت کې خو حزب ډیموکراتیک خلق افغانستان لا نه و جوړ، خو بیا هم روشنفکري نهضت دغه و پیل شوی و او دغه بعضې هغه مدیران یا هغه معلمان ښوونکي چې هغه د وطن سره مینه درلودله او په دې باره کې دغه درلودو، نو دا کنفرانسونه به یې جوړول. نو دغه کنفرانس ته د شعرونو په دغه کې پیل و، د بعضې معلمینو په واسطه سره دغه زما تخلص هم جلیلي شو. ډېر ښکلي. زما پلار یو غریب بېوزله سړی و. زموږ کورنۍ بېوزله ده، دغه نه یې ده، داسې ډېر امکانات هم نه درلود. یو متوسطه کورنۍ وه. متوسطه. نو زما پلار به یو څه دغه دیني علوم هم دغه کړي وو، عالم و، زده کړي وو. البته ډېر غټ مولوي نه و، خو دغه و ده دیني علوم باندې پوهېده. ښه معتقد سړی و، ډېر پرهیزګاره سړی و، معتقد سړی و. زه 1313 کال کې په خواجه خیلو کلي کې د څوکۍ ولسوالۍ کې زیږېدلی. هغه نو پلار خو مې لیکل او دغه یاد و، دغه ما مخکې عرض وکړو چې نو په کتاب کې زما دغه لیکلی و چې څه وخت ولود شوی و.
هغه وختونه پر کتابو باندې یا په قرآن شریف کې به لیکله چې په دا فلان کې وخت باندې هغه هم نو یو کتاب په حاشیه کې لیکلي ډېر نو لکه څنګه چې محترم جلیلي صاحب وویله چې د یو متوسطې کورنۍ څخه داسې یو شخصیت را پیدا سو چې هغه د افغانستان د خلکو لارښود او د لوړو تحصیلاتو خاوند او په زرهاو شاګردان یې وروزل. دا افتخار البته د دوی د کورنۍ دی او خپله د ده د ځانګړي استعداد دی چې په دې کورنۍ کې ښه استعداد موجود. نو دوهمه پوښتنه په دا اړوند باندې خامخا راځي چې نو تاسو د خپلو تحصیلاتو په باره کې ووایاست چې تاسو خپل تحصیلات په کومو ځایو کې او په د ابتدا څخه بیا تر دکتورې پورې تاسو څنګه را رسولي دي او تاسو وظیفې چیرې اجرا کړې دي؟ مننه. نو زه خو تاسو خو لطف کوئ لږ شانتې داسې ډېر زما دغه ته یعنې دغه ورکوئ ته لطف کوئ، خو زه په خپله ځان یو عادي انسان او داسې یو سړی ګڼم چې ومې نه شو کړی چې ډېر کار او ګټه خپل ملت ته خپلو خلکو ته ورسوم او کار وکړم. ځکه وم نه شو کړی، یو خو عمر کم وي، یعنې په ټول د دې عمر کې ستا خبره په عادي ډول شاګردان اول به زه دغه کوم چې ما تحصیلات چیرته کړي دي ابتدایه یا لومړنی ښوونځی په مغه څوکۍ ولسوالۍ پای ته رسولی دی. بیا دغه ته ابن سینا کې داخل شوم. هلته متوسطه وه که نه لیسه وه اول. بیا زه چې هلته دغه وم بیا موږ دغه متعلمینو اعتصاب وکړ د مدیر او د دغه په ضد باندې. معلمینو ډېر داسې قهرجن معلمینو نه وو، د هغې په ضد اعتصاب وکړو، ستا لیسه ړنګه شوه. یا به بل پروګرام وخو لیسه ړنګه شوه په متوسطه بدله شوه. ګنې اول د اقتصاد لیسه وه. بیا نو اتم صنف زه اووم صنف چې مو خلاص کړو رخصتۍ چې لاړو دې ته چې راتلو لیسه ړنګه وه متوسطه وه. نو متوسطه مې د ابن سینا ویل متوسطه د اتم او اووم او اتم او نهم هم هلته. نهم نه چې خلاص شو زراعت لیسې ته لاړو. زراعت لیسې نه بیا چې خلاص شوم دغه ته زراعت فاکولتې ته پوهنځي ته. د زراعت د پوهنځي نه د دریم صنف نه بیا دغه د امریکې ته د لوړ تحصیلاتو لپاره لاړم. خپل لیسانس مې هلته تکمیل کړ، بیا مې ماسټري مې هلته واخیستله په امریکې کې. لیسانس او ماسټري دې په امریکا کې واخیست؟ نو لیسانس خو مې څه کابل کې ویلې، د دریم صنف نه لاړم. جریان کې دې بورس واخیستی؟ دریم او څلورم مې هلته بشپړ او لیسانس مې واخیسته. بیا مې په ماسټرۍ شروع وکړه. ماسټري مې د میکروبیولوژي په، لیسانس مې د زراعت په دغه کې وه څانګه کې، او ماسټري مې د میکروبیولوژي په څانګه کې واخیسته. بېرته رالم افغانستان کې د کرنې په پوهنځي کې استاد شوم د میکروبیولوژي. بیا نو خو هلته دغه حزب بازي شو او زه په حزب کې شامل شوم، د حزب دیموکراتیک. بیا زه فکر کوم دکتورې دپاره دې هم دا اوس وایم. نو دغه استادۍ په جریان کې او دغه کې خو ډېر کلونه مې استادي وکړه. پس د هغې نه بیا په 1900
اویاوم کال کې به شوروي اتحاد ته د دکتورا لپاره لاړم. نو هلته خو بیا روسي ژبه وه او روسي ژبه مې یاده کړه. دا د چې ستا نو فارسي زده ده، پښتو دې زده ده، انګلیسي ژبه دې زده ده او روسي دې هم زده ده. روسي نو ستا څلور ژبې زده دي. نو دغه خو دغه دي البته هر څونه چې ژبې ډېرېږي لږ شانتې کمزوري کېږي خو فقط هغه مورنۍ ژبه نه هره ژبه چې اضافه کېږي و یو مغز بل یو انساني مغز پر زیاتېږي. نو هلته هم دغه وکړو د ډاکټري مې په میکروبیولوژي کې په دغه کې اوکران اکاډمي د علومو کې واخیستله. بېرته لاړم په 1980 کال کې 1980 اخر کې لاړم، خلاصه مې کړه. 83 نه راغلم په 80 اخرو ته. هلته مې بېرته بیا استاد شوم د میکروبیولوژي. په خپله په اوکراین کې استاد شوې نه چې راغلې افغانستان استاد شوم په زراعت پوهنځي کې. زراعت پوهنځي بیا مغه و چې په 1950 کې وبخښه 1950 هغه هم دغه 1950 کې به د ثور انقلاب وشو. او ډېر ښه ده جلیلي صاحب برسېره پر دې باندې چې د لوړو زده کړو خاوند دی او دا لوړې زده کړې د خپل استعداد او استحقاق په اساس باندې ترلاسه کړي دي. خو برسېره پر دې باندې د سیاسي ژوند هم درلودي. نو اوس به دا پوښتنه جوړ وکړو چې که د خپل سیاسي ژوند په باب باندې یو څه راته ووایاست او دغه سیاست تا د کم وخت څخه را شروع کړئ او د کومو اشخاصو تر اغېزې لاندې وې چې سیاست ته دې ور ودانګل، انګېزه څه وه په دې باب؟ زه به اصلي خو خبره ما مخکې تاسو ته کړې وه چې د ابن سینا مکتب کې دا کنفرانسونه به جوړېدل او دا کنفرانسونو کې زیات د استعمار په ضد باندې ډېر زیات مقالې به وي، بیانیې. زه خپله د کنفرانس رئیس وم د البیروني لیسې. نو دغه زیاتر د هغه وخت نه زه متاثر شوم دغه کې. نو په هغه وخت کې دغه د متوسطي مدیر موږ چې بېرته رالو دغه حفیظ الله امین مدیر شوی و. هغه نو دا کنفرانسونه ډېر زیات دغه کول تشویقول یې او دغه کول. بیا کله چې بېرته دغه نه تحصیل نه د شوروي نه لاړم دغه ته، نو هلته بېرته استاد شوم. بیا په 50 کال کې د ثور انقلاب صورت ولید. ثور انقلاب کې نو بیا رئیس د پوهنتون شوم په اول سر کې. په اول یو 4 میاشتې رئیس د پوهنتون، بیا وزیر د معارف یو کال تقریبا وزیر د معارف، بیا دغه شوم د وزیر زراعت د مسلک له خاطر څرنګه چې زما دغه مسلک زراعت هم وکړم. دا نو یو وخت د زراعت وزیر صالح زیري هم و. نو اول هغه و، اول پسې بیا هغه صحت ته لاړ، زه وزیر د زراعت شوم. نو په وزارت زراعت کې نو په هغه وخت کې د اصلاحات ارزي خو خلاص شوي. مهمترینه دنده په هغه وخت کې د انقلاب نو د کوپراتیفونو دغه ډېر زیات مهم و چې کوپراتیفونه جوړ شي او زراعت میکانیزه شي. په دغه کې موږ ډېر زیات هلې ځلې کولې چې کوپراتیفونه جوړ شي او څو دغه د مرکزونه میکانیزه په دغو کې جوړ شي. خصوصا یو په کندوز کې جوړ شي، مزار کې جوړ شي، په هرات کې جوړ شي، په قندهار کې جوړ شي، په پکتیا کې جوړ شي، په ننګرهار کې جوړ شي. دغه میکانیزه او په کابل کې دغه میکانیزه دغه به تراکتورونه، کمباینونه، نور ماشینونه او دغه سرې دغه د مصنوعي سرې دغه به خلکو ته درکوي او بیا خصوصا دغه کوپراتیفونو ته په اسانۍ سره بیا تقسیمېدل ټول شیان. نو
پروګرامونه ډېر زیات د مایانو پروژې د چرګانو پروژې دغه په هغه وخت کې بیخي ډېرې زیاتې د لاس لاندې وي چې باید سرته رسېدلي څونه مو وکولی سوای چې پروژې جوړې کړي نو زه خو په ډېر خواشینۍ سره چې په وزارت زراعت کې ایله 4 میاشتې وو 4 میاشتې وم او د 4 میاشتو نه وروسته خو شوروي یرغل وکړ په افغانستان باندې او ټوله کابینه یې په هغه اوله ورځ د تیري زندان ته واچوله نو هغه ټول شیان خلاص شول دغه شول تاسو باندې څه ادعا درلودله چې تاسو زندان ته ولېږل په داسې حال چې تاسو خو د دغه پروسې غړي واست او خپله دغه حزب ډیموکراتیک خلق پر سر د اقتدار و او نو تاسو د دوی ترمنځ د اختلاف نقطې څه شوې داسې دی چې په خپله شوروي هم یو پراختیا غوښتونکی هېواد هغوی غوښته خپل نفوذ په منطقه کې په نړۍ کې زیات دلته افغانستان کې انقلاب چې وشو دی فکر کوم چې دا دغه دی ده موږ کولی شو چې دغه پلانونه دغه کړو اما دلته یو ملي حکومت منځته راغی دغه نه و داسې نه و چې شورویان هر څه چې ووایي هغه وکړي او شورویانو دغه اوس حکومت چې د هغوی په دغه کې پلانونو پراختیا غوښتنې پلان کې خنډ شي خو هغه خو یې طبعا نه غوښتل نو هغه څوک یې باید راوستوي چې د هغې ټولې خبرې منلې نو همدغه سبب و چې دی دغه وکړه اول یې په خپل منځ کې مشرتابه په منځ کې د خپلو ایجنټانو په واسطه سره کار وکړي چې بې اتفاقي راولي او بیا یې وروسته په خپله عملا تیری سرته ورسوه دغه ملي حکومت یې چپه کړ یو بل لاسپوڅی حکومت د کارمل په واسطه دغه د مشرۍ منځته راوړ نو تاسو په سیاسي لحاظ باندې د انقلاب په جریان کې یو لړ قرباني ورکړي دي او د دې پیښو قرباني سوي یاست نو په دې کې شک نشته چې ستونزې به مو هم لیدلې وي نو که د زندان یو څو کیسې د خلکو سره شریکې کړي خبره دا ده چې موږ ته په خپله خو په زندان کې وال او ټکول نه دي راکړل شوي هغه دغه دي لکن ډېرې بدې شکنجې چې هلته د یو روشن فکر لپاره د یو دغه لپاره هغه دا دي چې روحي شکنجې روحي شکنجې اول کتاب او قلم بیخي منع کړي هېڅ یې موږ ته نه پرېښودل دویم دا چې زموږ فامیلونه قطعا د موږ نه خبر نه وو موږ فامیلونه 7 کاله مسلسل ما خپل فامیل نه دی لیدلی او دوی به تبلیغات هم کول چې نن یې وژنو سبا یې وژنو نن یې وژنو سبا یې وژنو دا شی نورې روحي شکنجې فرضاً د هر انسان دغه ته هغه طبیعي ضرورت لري چې دغه وکړي نوبت به هلته قصداً به دغه کوو چې پس له 12 ساعتو پس له 14 ساعتو نوبت ورسېږي چې ته تشناب ته ډېره سخته ده یعنې بله شکنجه چې ډېره خاینانه وه او ډېره غیر انساني هغه دا وه چې نفر باندې چې به اعدام دغه کو وخت نور نفر باندې دا چې دغه په ضد به یې جګړې کولې مجاهدین وو هغوی به یې راوستل زموږ کوټو ته موږ سره به یې واچول یو هفته څو به یې واچول بیا به یې د شپې به یې ایستل د شپې به یې ایستل اعدام ته نو هغه خو سړی دی یو خو موږ به ورسره بلد شو لکه د ورونو او ملګرو په حیث د یوې کاسې د
نو دغه شانتې شکنجې بیخي ډېرې وي چې یو خو د فامیل سره زموږ رابطه په خپله د قلم او کاغذ سره دغه موږ ډېر خلکو په زندان کې ډېر ښه کتابونه لیکلي دي اما دی په موږ باندې دغه ظلم وکړ جواهرلال نهرو ډېر کتابونه لیکلي زندان کې ګاندي ډېر کتابونه اما دغه یعنې هغه استعمار د دغه د انګریزانو د دې استعمار د روسانو نه دغه د دوی زندان پر د سخت نو دغه شانتې دغه وي په زندان کې خصوصا چې دغه یعنې رنځولي واقعا د څه وخت چې نهرو بندي و نو نامه‌های پدر به دختر ولور ته بیا خطونه د زندان څخه او دغه کورنۍ و د خپل ملګري به یې تنویروله د زندان څخه او دا له د انګریزانو زندان نو دا زندان لکه سخت و تراغه نه دا ډېر سخت و داسې به و چې نیمه شپه به دغه شو د عسکر به یې راخوش کړ ته به وده وي نیمه شپه به یې عسکر راخوست خو جمع و دغه اول خک او دغو سره د بوټانو سره به په بسترو وختل او دغه چې وګوري چې کاغذ او قلم خو نه دی دغه کړی چې به که د چا په واسطه سره دغه راتېر شوي او چا به لیکلي هغه به یې مو اخیستل ډېر نو یعنې ټول به یې واخیستل بیخي دغه ډېر بدې دغه وي دا د زندان سلسله نه هو زه فکر کوم چې دا د انقلاب د شروع څخه بیا تر پایه پورې لکه چې یو سیسټم او زندان کې شکنجې ډېر ورکول کېدلې تکلیفونه ډېر هغه وخت چې زندانونه ټول بد دي ټوله بد دي ټول دا اوس ګنې اوس خو وکې مګر په سیاسي زندانیانو لپاره اما سیاسي زندانیانو لپاره بعضې ځایونو کې سهولتونه شته دی د ویښ زلمیانو په دوران کې زما پلار بندي و په فرقه کې موږ ورتللو او دوی فقط په دغه یوه ساحه د فرقې کې د سم ژوند درلودی د یو انګار څخه په یوه کوټه کې بندیان و نو بیا د باغ و نو دغه د اشپز یې درلودی او دغسې خو بندیخانه دغسې ښه شرایط یې درلوده نو د شا تر وختو خو دغه بندیخانه د خلق د ډیموکراتیک ګوند هغې ته دغه ستونزمنه وه نه ډېر بیا خصوصا د اشغال په وخت کې د اشغال په وخت کې بیا بیخي ځکه هغه شکنجې دغه کاګبې نه یادولې دلته یې تطبیق کوو او دغه مشکلات یې تاسې دا وویله واقعیت هم دغسې دي نو که د دغه په څنګ کې د یو څه د خدمت په باب باندې د حزب ډیموکراتیک خلق و جامعې ته څه شي ورکړله په د 14 کاله د دوران کې آیا یو خدمت څه هم ستاسې د نظره څخه سته که نسته ځکه تر تاسې په یو مرحله کې د سیاسي بیرو غړي واست او بیا وروسته کې بیا بله مرحله رامنځته کېږي خو مجموعاً دغه یوه مرام و دغه یوه اساسنامه وه په ګوند کې نو په دغه دوران کې د 14 کال دوران کې خدمتونه درلوده که نه نو 14 کاله خو زه ته نه وایم ځکه چې د شوروي د تیري نه راوروسته دغه په باره کې زه هېڅ دغه نه کوم هغه د اشغال وخت او د یو لاسپوڅي حکومت د هغې نه مخکې دغه حکومت مستقیم او بل د شورویانو مستقیم اشغال موجود نه نو هغه دوره کې زه دغه کوم چې واقعا ډېر زیات کارونه په نفع د خلکو د زحمتکشانو وشول خو نه یې پرېښودل یو خو دا چې فرضاً اگر چې ډېر تبلیغات یې وکړل پسې چې دا داسې ظلم یې وکړ خو دغه د ځمکو اصلاحاتو ډېر خلک بېوزله خلک دغه د ځمکو سود و سلم یې د ډېرو خلکو دغه ژوند یې وژغورل سود سلم لرې کول یا دغه کول د دغه نه ژغورل د فرمانه یې پرله پسې د خلکو په ستا د نظره د خلکو په نفع او په ګټه طبعا د خلکو په نفع یو فرمان هم په ضد د خلکو نه اما دا خو دغه نه تبلیغات دي تبلیغات خو دغه مخالف طبعا چې هر څه وکړي هغه دغه کوي ده اوس دغه د ځمکو اصلاحاتو
تر ډیره وخته پورې به دغه روسانو حتی ویلي چې یوازینی شی چې دغه دی د ځمکو اصلاحات دی کړي او حال دا چې په زرهاوو دغه په سلهاوو مکتبونه جوړ شول نوي دغه حتی داسې یو جنبش د دغه د سوادآموزۍ شروع شو هغې پسې بیا څونه تبلیغات ناوړه تبلیغ او حال دا چې داسې نه و هغه ډېر کامیاب جنبش یونسکو کې به اوس یونسکو ماته دغه راولېږه ستاینلیک یې راولېږه او ویل چې دغه چې موږ کوشش کوو چې دغه طریقې چې تاسې په کار وړل ځکه موږ څه کوو چې هم ډېرې پیسې نه مصرفېدلې هم خو هلته دغه روحیه واقعا انقلابي روحیه موجوده وه ډېرو خلکو داوطلبانه درس ورکوو او د زړونو کومې درس و ډېر معلمین دې ته حاضر شوي چې بېل دې نه چې معاش واخلي ډېر محصلینو داوطلبانه درس ورکوو نو دغه ډېر ګټه د خلکو وشول واقعیت ښه دا خو ستاسې د نظر څخه مفید کارونه وه سربیره پر دې چې دغه مفید کارونه هم سرته رسېدله مګر دلته جهاني ټولنو په داخل کې د خلکو ذهنیتونه داسې راغلل چې د خلق دیموکراتیک ګوند په فلسفي لحاظ باندې ماتریالیستان دي او په ټولنیز لحاظ باندې غواړي چې یوه سوسیالیستي ټولنه جوړه کړي او د هغه څه وروسته کمونیستي ټولنه جوړه کړي په اقتصادي لحاظ د دغه دوو برخو چې اول تاسې د رښتیا هم د مارکسیزم د فلسفې او د ماتریالیزم طرفدار واست یعنې ماتریالیستان واست او کمونیستي ټولنه مو جوړول او کوم بل څه پروګرام درلود د خلکو تبلیغ دا و او ستاسو چې په مقابل کې د خلک راوپارېدل تاسو په دې باندې څه اول یو شی ووایم چې خلکو دغه زموږ رژیم حکومت خلکو نه دی چپه کړی دا مستقیما د بهر یو زبرځواک و راغی تجاوز یې وکړ چپه یې کړ د دغه بهرني تجاوز په نتیجه کې چپه شوې ده خلکو حمایه وکړه خلکو حمایه کوله دغه یو بل دا چې ما مخکې البته یو په هغه کتاب کې یا نوشتو کې چې مې دغه کړي دي لیکلي په هغې کې مې څو ځلې دا ویل دي چې د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان د یو واحد ګوند حیثیت نه درلود دې کې کمونیستانو مو ماتریالیستانو مو د مذهبي خلکو مو بعضې خلک داسې وو چې قطعا دغه د ملي دیموکرات خلک وو فقط هم دغې د ریفورمونه یې غوښتل نه یې غوښتل چې خلکو د ولږې مړه شي نه یې غوښتل چې خلکو بېوزله اوسي تل محتاجه اوسي د افغانستان زر ترقي غوښتله یوه خبره په دې کې سوال حلوي هغه دا تاسې د طبقاتو ټولنه غوښتله سوسیالیستي ټولنه غوښتله او که مو غوښتل چې طبقات یې هم وي او د جامعیت یې پر مخ لاړ ملي ډیموکراتیکه ټولنه یا مثلا سرمایهداري ټولنه او دا پرکار داسې دی چې افغانستان یو وروسته پاتې هېواد او دغه وروسته پاتې والی نه یوازې د هېوادونو په پرتله بلکې په خپله په داخل د دغه کې یو فیوډال په زرګونو جربه ځمکه یې درلودله او نورې نوکرانو د هغې ښځه بچي هر څه به د دغه مال د دغه فیوډالیزم د ختمولو د دغه غربت د ختمولو د دغه بیچارهګۍ د ختمولو د مرضونو د ختمولو بېسوادۍ د ختمولو دې لپاره د خلکو د ژوند ته باید دغه ورکړل شوي وي ترقي کړی وي پرمختګ یې کړی وي اقتصاد د خلکو ښه شوی وي دغه ضرور چې دغه داسې کارونه شوي وي فرضاً کمونیزم کې ته خو دغه هلته خو د خصوصي ملکیت نشته اما دلته خو ځمکو ریفورم چې راغی خلکو ته یې ځمکې ورکړي فقط چې هغه بې ځمکو خلک په خپلو پښو ودرېږي
هغه دغه شي ده او بل د فیوډال دغه ظالم دغه زور راکم شي. یو شی دی چې بعضې خلک داسې وایي چې دا خو یې په زور اخیستي دي او دغه یې کړي دي، لیکن خبره دا ده چې هغه چې دا دونه ځمکې اخیست دا هم یې په زور د خلکو نه اخیستي دي. نو حکومت خو بیا مسؤلیت درلوده د ټولو خلکو د رفاه په باره کې. نو دغه د انقلابي شورا فرمان دغه که چې دغه 5 جیبه ځمکه هر بې ځمکې سړي ته ورکړل شي، او څوک چې د 10 جیبه ځمکې نه زیات لري هغه ځمکې ته دغه شي ده مغه بېوزله دهقانانو ته ورکړل شي چې هغه هلته کار کوي. اول د هغې حق دی. یو چا ماته دغه وکړو په پېښور کې ویل دا تاسو خو د خلکو ځمکې تقسیمولې دستانه غوندې راغله. ما ویل رښتیا یې ویل ایمانا وجدانا همداسې هغه د دې تنظیمونو د سړی نه یادوم چې څوک ما له وجدانا ایمان ویل چې یو خلقي ځان دپاره یو جریب ځمکه اخیسته چې فکر وکړو دا خو نه ده اخیستې، خو دغه فیوډال نه اخیستې، دغه ظالم نه اخیسته او غریب ته یې ورکړې ده. د هغه دا ظلم راکم شوی دی او دا د پښو نه د لږې نه خلاص شوی دی. نو دې خو دغه ده صحیح ده تېروتنې شوي دي په دې کې څه د خو رژیم و دغه ده، اما مطلقا دغه نیت دا و چې دا هېواد زر په پښو ودرېږي، زر د پردیو د دغه نه خلاص شي، د احتیاج نه خلاص شي، دغه خلک د دې غربت او د تکلیفونو نه خلاص شي. دغه له خاطره دغه خلک په دې باب باندې زیاتره داسې انتقاد کوي، وایي په افغانستان کې غټ غټ فیوډالان موږ نه درلودله، هغه ډېر چې خپله بیا یا د 80 جریبه مځکه درلودله یا بیا 100 جریبه مځکه درلودله او پر هغه باندې بیا د په ځینو مځکو باندې بیا حتی اوبه هم نه درلودې. خلک وایي ښه داسې و چې د دولت واټر پمپ ځینې وسایل د زراعت د مځکې د کرلو دا د خلکو سره شریک کړي وای، دغه دښتې آبادي کړي وای. ګوره اول خو دا خاصې خبرې دي، د خلکو خبرې دا خبرې دي. اول د دې دښتو او آبادېدل خو دغه اسان کار نه و، دغه واټر پمپونو دغه کول خو اسان کار نه و. اما اول ته تیاره ځمکه یو 10 جیبر لري بل هېڅ نه لري، او هغه 10 جیبه ځمکه یې په ظلم اخیستې ده. خو ما خو ویل بیا هم کیدای شي چې تېروتنې هم شوي په دې کې، لږ شانتې دغه هم شوي ده دغه فرمانونه دغه، اما بیا د ډېرو خلکو دغه ځینې خلک داسې وایي د یوازې دا نه و چې دا فرمانونه د دې سبب سوله چې انقلابي پروسه و د حزب ضعیفه سو، د نننۍ علتونه یې هم وایي درلودله. ستا په نظر باندې د پرچم او د خلک ترمنځ تضادونه پر څه شي باندې وه او په دې باب باندې تاسې څه وایاست؟ اصلي که موږ د ننني تضادونه وایي د دولت وړاندې ځینې داسې وایي خبره دا ده خلق او پرچم تضاد د اول نه و، دوی باید یو ګوند نوی جوړ کړي، دوی کولی شو اختلاف یې کړی وي. په دې باب باندې نو کې یوه سیر د خبره زما خو زه خپله عقیده وایم دوی د مختلفو افکارو د مختلفو طبقو د مختلفو اقشارو خلک، پرچم یو مرفع قشر خلک د غټو صاحب منصبانو زامنو، د جنرالانو زامنو، د دغو د فیوډالانو زامنو، دا خلقان ډېر متوسطې دغه ده، لږ څه به ښه و، اما ډېر اکثره د غریبو خلکو زامنو د اطرافو د پرچم اکثر ښاریانو په ډېر په دې دغو باندې ډېر یعنې دغه د برلاسي، اما خلقان ساده خلکو سوچه مسلمانانو په اصطلاح. نو که
که کارمل مثلا د جنرال زوی یا د حاکمې طبقې یا داسې خو حافظ الله امین هم وایي جایداد درلودی دی هم خان سړی یې درلوده شی هېڅ شی نه درلود. حافظ الله امین د خپل ورور په کومک چلی عبدالله امین هغه هم چې خو یو مامور په کندوز کې یو دغه و د سپین زر شرکت مامور. نو اختلاف پر څه شو؟ د پرچم او د دغه خو ما درته وویل کنه یو خو دغه و بل دا چې پرچم شورویانو ته ډېر نږدې و نسبتا خلقیانو ته. د 1943 کال څخه وروسته هغه وخت کې هم داسې وه؟ بیخي پرچم په هغه وخت کې هم چې غونډې به یې کولې مرکزي شورا یا دغه به یې کول اجنډا به د دغه سره شریکوله د سفارت د شوروي سره. اما خلقیان یو مستقل دغه خلقیان شوروي سره دومره رابطه نه درلوده. که یو نفر نیمې لرل هغه دغه لکن اکثریت ملي خلکو او دغه مستقل سیاست یې غوښته، مستقل حزب یې غوښته، مستقل دولت یې غوښته، مستقل هیواد یې غوښته. د پرچم رهبري غوښته چې د شورویانو سره ډېر نږدې شي او د هغوی باور یې لاسته راوړی، اما خلقیانو دغه شی نه شو کولی. نیو ما و چې شورویانو دغه رزق قبول کړو، رزق قبول کړو او په هغې باندې باور وچو، ځکه د اوږدې مودې لپاره د پرچم سره رابطه یې درلوده، د رهبري سره خصوصا ببر کارمل سره رابطه درلوده. نو مغه سبب و چې د امین ترک نور سره درلوده د روسانو سره روابط؟ نه هسې که دغه وي یې به ګنې دغه خلک هغومره چې دغه د هغوی رابطه درلودله او دلته قطع دا یو مستقل دغه کار یې کوو، مستقل دغه حزب. نو دغه شیان بل دا چې کارمل غوښته چې په هره طریقه چې ځان مشرتابه ته ورسوي، ځان دغه ته ورسوي. د دغه سره د دې چې انقلاب وشو او په انقلاب کې په دولت کې دی شریک و، لیکن بیا هم په ضد د دولت یې کوتاګانې شروع کړې، په ضد دولت یې مخالفتونه شروع کړي. حتی د نجیب په اخرو کې هم یوه ستره کودتا تنظیم کړه. خو دی خو دغه دي دغه شانتې دغه نو دغه سبب و چې دغه ورو البته هغه کودتا چې کله افشا شوه او دغه شوه نو د ببرک کارمل او څو نفر بیا بیرون ته ولېږل شول د سفیرانو په حیث، او هغه سفارتونه نو بیا د شورویانو سره خو لا پسې زمینه ورته مساعده شوه چې شورویانو سره ګډ کار وکړي او دغه وکړي، هغه یې دې ته وهڅوي چې پر افغانستان تیری وکړي، تجاوز وکړي، افغانستان اشغال کړي او دغه خلقي دولت له منځه ویسي. خلقي دولت څه وخت چې په 1943 کال کې جوړ شو، موږ د دې شاهدان یو چې حزب جوړ شو، خلقي وبخښه دولت نه حزب ډیموکراتیک خلق جوړ شو په ډیموکراتیک مرام باندې په 1943 کې، په 1944 کې طاهر بدخشي د دې څخه حزب څخه جلا شو، بیا په وروسته کې په 1944 کې په 1944 کې ببرک کارمل د پرچم په نامه باندې جلا شو او د هغه څه وروسته بیا په ګوند کې انتقادي نظرونه را پیدا شول او یو تعداد ځوانانو انتقادونه کوله په ګوند باندې، خصوصا بیا پر دې باندې چې څه چې په کاغذ کې نشته کوي هغه باید په عمل کې تطبیق کړي. مثال په ډول باندې ځینو انتقادونو ویل چې په 4 کاله کې باید په اساسنامه کې نوشته دي چې باید په 4 کاله کې کنګره وشي، مګر دا کنګره په تر نن تاریخه پورې هم ونه شوله. نو ستاسې د نظر څخه د حزب د داخلي جنجالونو د حل و فصل دپاره یوه لار نه وه موجوده؟ نو خبره دا و چې یو خو البته بې تجربګي سړی ویلی شي چې په ټولو دغو کې په وړیو کې
دویم دا چې ځوانان واقعا هر شی د احساساتو له لارې درک کوي. اوس فرضاً کنګره یې غوښته، کنګره خو شرایط غواړي. اول دا چې حزب هلته کله په رسمیت پېژندل شوی، د احزابو قانون خو توشیح نه شو چې کنګره جوړه کړي. کنګره یې جوړولی شوه؟ نه یې شوه جوړولی. نو د دغې کلک نیول چې کنګره باید جوړه شي یو څه مشکل و. بیا د دې په ځای چې هغې ته قناعت ورکړي، دغه لږ شانته یې ورسره دغه برخورد هم وشو نو سختګیرانه. نو دغه ستونزې وي په حزب کې وي، او په ډېرې خواشینۍ سره چې دغه وي دا یو څه مشکلات یې منځته راوړل، په خپله په داخل د حزب کې مشکلات منځته راوړل. زه خپله د دې حوادثو شاید په دې باندې یم که څه هم زما سنوسال به کوچنی هم و په هغه وخت کې، نو دغه انتقادي نظر خلک چې راپیدا سوله په کندهار کې د یو تعداد مشهوره کسانو لکه ظاهر افق و معصوم محمد معصوم هوتک و عبدالباري جهاني و نعمت و او احمد شاه سپر او یو تعداد کسان و. هغوی د یوازې د اساسنامې په باب باندې نه د مرام په باب باندې هم انتقادونه درلودل. دا خو ډېره اسانه خبره په هر حزب کې ډیموکراسي او سنټرالیزم دا دواړه سره یو د بل سره پیوند لري. کېدای شي چې پر دې باندې مجلسونه سره جوړ شوي وای، د اخراج پر ځای باندې نورې لارې ورته ټاکلې وای، خو نو بیا هم هغه ستاسې خبره ده چې ګوند په ابتدایي حالت کې و دغه مشکلات یې درلودله، او بیا په دغسې شرایطو کې سره دغه نو تاسې د نظره څخه زه سوال مې دا دی چې د حل لارې درلوده که یا یو خو دا چې په هغه وخت کې ګوره اول خو خلق او پرچم ترمنځ مشکل، خلقیانو د پرچمیانو په ضد باندې، پرچمیانو د خلقیانو په ضد، بیا خلقیانو په منځ کې دغه تعداد خلک چې راپاڅېدل او دغه کول، دا یو بله ستونزه وه. په دغه شرایطو کې چې د ټولو جهتونو سره معقوله مبارزه وشي، دا مشکل کار. نو زه د اخراج لارې زه فکر کوم چې درسته به نه وه. طبعا د اخراج خو یعنې اکثره وخت دغه نه دی، اما چې ډېر مجبوریت نیسي اخراج خو دغه نه دی. دغه خبره د صحیح ده چې اخراج ضرور نه او دغه او ښې نتیجې هم ورنه درلودې. ښې نتیجې. یو پوښتنه په دې باب باندې د ګوندي اختلافاتو په لړ کې د امین او د ترکي ترمنځ اختلاف پر څه شو؟ امین او ترکي د اول د ګوند جوړېدو نه تر اخره پورې نږدې ترین انسانان، د دوی په شانتې نږدې رابطه د هېچ چا نه وه. ولنکو ورئ همداسې دغه ده. اما په ډېرې خواشینۍ سره چې یو شمېر کسانو د دوی ترمنځ د سوء تفاهم لپاره کار وکړ، البته هغه کېدای شي چې د شورویانو په دغه سره یې کړي، په اشاره سره کړي. یعنې ترکي د شورویانو په اشاره باندې ترکي نه، یو شمېر نورو کسانو د ترکي او امین ترمنځ د بې اتفاقۍ لپاره، بې باورۍ لپاره دغه کار یې شروع. نو دوی خو رهبرانو دوی باید ژر نه وای خطا وتلي. نو دا خو تاریخ ښودل ده چې دغه رهبران ایسته خطا وځي. رهبران د تبلیغاتو د تاثیر لاندې راځي، د دغه لاندې راځي، حوادثو د تاثیر لاندې راځي. همغه سبب و چې دوی ترمنځ دغه اختلافونه منځته راغله او دغه وشته. واقعا چې یعنی بدترین کار د خلقي جنبش کې دغه و چې باید دا نوی سوی او باید نوی خراب سوی باید نوی او د حزب وظیفه دا وه چې
یو ملي ډیموکراتیکه جبهه جوړه کړي، ځکه ملي ډیموکراتیک انقلاب یې کړی و. نو خو جبهه جوړه نه سوله، د جبهې د نه جوړېدو ستونزې څه شوې؟ دغه ستونزه دغه دی، وایي مار خوړلی له پړي نه ډاري. یعنې د دغه سازمانونه چې د باندې موجود و هغو څخه بېله دي حزب ډیموکراتیک خلق چې راغلي. نو اول خو پرچم دغه نه شو، هغه ستاسې هغه یو حزب یا د باندې نور هغه لا پوره جبهې په شکل چې مو راوستلي وای، هغه لا پوره دغه انقلاب ته دغه نه وده وفادار نه پرچمیان نه. اوس هم وایي چې دا مونږ نه دی کړی، اوس هم دغه کوي. وقتی چې هغه دغه نو چې نور د راشریکول او دغه کېدل خو طبعا ډار موجود دی چې کېدای شي چې دغه وي دغه شان د اختلاف دغه ځای ته شي ساحه. نو که چېرته هغوی غواړي چې دغه وکړي، همکاري وکړي، خو همکاري دې وکړي. ډېر ښه. ښه زه به دغه کوي یا خپل خبرو ته ادامه ورکړي، ما باید کتي. نو دغه دی دا، خو په تاسف سره چې دغه ونه شو. بعضې د حزبونو حتی غوښتل چې ما سره په خپله د افغان ملت کدرونو تماس ونیو چې موږ د انقلاب نه دفاع کوو، خو موږ ته سهم راکړي. ما دا خبره دغه سره هم د ترک سره هم د حفیظ الله امین سره شریکه کړه، هغوی ته مې ورسوله چې دغه شانتې نفر راغلی دی. هغوی ویل د دې نه خو بل ښه کار نشته، موږ خو د ټولو سره دغه کوو، او بیا خصوصا دی خو ښه خلک دی دغه دی. اما اوس دغه د کارمل را پاڅېدلی دی، دا خبره لږ شان دغسې بیا دغه عمومي دغه جوړو هغوی دغه ونه کړ. یعنې ملي متحدې جبهې ته عقیده درلودله، خو په ګوند کې د داخلي مشکلاتو په اساس بل دا چې د بیرون نه هم دغه وشو. انقلاب په کېدو سره شولیان لاړل، وتښتېدل، دغه د اسلامي ګوندونه هغوی ټول دغه شول، په ضد ودرېدل. پرچمیان هم دغه هغه مخفي البته ودرېدل. نو دغه سبب و چې دغه بیا وروسته حتی افغان ملتیان په ضد ودرېدل. نو جبهې جوړول خو د مساوات حزب هم خپله طرحه ورکړله، یو تعداد کسان یې وربندیان کړل. وایم دغه د دې لپاره چې هغوی سره دغه وشي، هغوی هم ډېره عجله وکړه، او دې ځای نه هغه سم دغه برخورد ونه شو. داسې یو دغه وه چې ګنې په دې وخت کې پرابلم نه شي. دلته موږ نتیجه داسې اخلو چې حزب ډیموکراتیک خلک خپل په ځان کې به صادق وو، او د کار دپاره بیا ډېر معصوم او ډېر پوه خلک او هم درلودله چې راتلونکی افغانستان ښه جوړ کړي. خو مشکلات یې په مجموعي ډول باندې یوې جبهه جوړه نه کړلی سوای، بل یې په ګوند کې دننه داخلي اختلافات حل نه کړلی سوای. د نجیب تر دورانه پورې دا حزب په هغه اختلافاتو او په هغه یکتازۍ باندې راغلی. تاسې د نجیب د استعفا په باب باندې او ملل متحد ته د واک ورسپارلو په باب بنسیوان ته د دې په باب باندې څه وایاست؟ حزب ډیموکراتیک خلق افغانستان چې هغه جوړ شوی و په 1343 کال کې، هغه د شورویانو د تیري سره سم هغه له منځه لاړ. راوروسته پرچم حاکم کړی شو، هغوی اکثریت خلقیان د حزب نه وشړل، د دولتي دغو نه وشړل. چا چې فقط دی خبره منله او د دی دغې دیکتې منله، دی به د شورویانو دیکتې منله او هغوی به د دی دیکتې منله. بیا په هغه صورت کې دی دغه هغې ته یو څو بې صلاحیته چوکیګانې ورکړې او دغې ورکړې. اما نور خو دغه دی ده، نور یعنی هلته د یووالي لپاره هېڅ دغه نه شو، یووالی د منځه تللی عملا.
نو همدغه سبب دی چې زه دغه حزب تر ډاکټر نجیب پورې قطعا مغه پخوانی حزب نه ګڼم او نو صحیح دا ستاسو نظر مغه او قدرت هم مغه قدرت نو چې دغه پورې د شپږم جدي پورې خلقي حکومت و بیا وروسته دغه د کارمل په مشرۍ فرصتي حکومت ښه خو د نجیب استعفا ملل متحد ته څنګه ارزیابي کوي چې دا دولت د دې سیاسي واک څخه تیر شو حزب ډیموکراتیک خلق او حزب وطن و البته هغه وخت د نوم یې د حزب وطن پر کښېښوی او بیا د قدرت څخه تیر شو دا یې ښه کار وکړي که بد کار وکړي او په دې باندې څه وایي داسې دی چې ډاکټر نجیب موږ سره په دا حصه کې مشوره وکړه څو ځلې مې سره مشورې ښه ستاسو سره ته په زندان کې وې که د باندې نه زندان نه چې راووتو